د معدې د هر قسمه بیماری ختمېدو لپاره دا یو آسان ترین دم درته درخمه که دا تاسو په خپل ځان باندې شوف کوي یا بل څوک په تاسو باندې شوف کوي که نه انشاءالله ستاسو د معدې به هر قسمه بیماری مکمل ختمه شي د دې به انشاءالله نام نشانم پاتې نشي. زما عزتمندو دا دم چې ما چاته ښودلی دی که نه هغه بیا دا دم شروع کړی دی یو څو ورځې پس را سره ملو شوي دي نو ډېر زیات د خوشحالۍ اظهار یې کړی دی او دعاګانې راته کړي دي وایي الحمدلله زموږ د معدې هغه بیماري ختمه شوې ده. نو کوم ستاسو هم د معدې هر قسمه بیماري وي که نه بس دا دم زده کوئ تاسو که خپله نه درځي بل چاته هم تاسو ویلی شئ چې دا دم په موږ باندې شوف کوي که نه نو انشاءالله د دې دم په برکت سره او د الله رب العزت په فضل او کرم سره به ستاسو د معدې دغه بیماري مکمل ختمیږي بیا به انشاءالله ماته دعاګانې کوئ. نو دم درته درخیمه خو اول یو وړوکی شان د گزارش دی زما په دې اکاونټ کې معمولی غوندې مسله ده دا په ډېرو کمنټونو سره سمیږي نو تاسو کوشش وکړئ چې په دې ویډیو باندې یو 15 کمنټ وکړئ که نه چې زما د دې اکاونټ نه دا مسله ختمه شي. صحیح شوه جي. نو راځو دم طرف ته. دا دم چې دی که نه په قرآن پاک په 13 سپاره کې یو صورت دی سورة القدر. سورة القدر دا دی بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. دا صورت چې ده که نه تاسو به داسې وکړئ چې سحر په نهره باندې یو ګیلاس اوبه به راولئ یا یو جام اوبه به تاسو راولئ چې څونه تاسو څښلی شئ دغه اوبه به راولئ او دا صورت په تاسو 11 پیرې شوف کوئ چې هر ځل تاسو دا صورت وایئ که نه نو مخکې به ترې نه بسم الله الرحمن الرحیم وایئ. ټیک شو. بیا به پې شوف کوئ 11 پیرې به پې دا صورت ووایئ دا به پې شوف کوئ او دغه اوبه به بیا تاسو اوس کوئ او که خپله نشئ ویلی بل چاته ووایئ تاسو اوبه به والله یوسئ ورته 11 پیرې پې راته سورة القدر په دې باندې شوف کا که کور کې ستاسو هر څوک وي نو چې 11 پیرې پې دله بل څوک شوف کړي که نه نو دغه اوبه بیا تاسو اوس کوئ. نو بیا دغه شانتي ماښام په ټایم کې بیا چې تاسو روټۍ لا نه وي خوړلې د شپې که نه بیا به لږې شانتې اوبه راواخلئ 11 پیرې به پې په خپله دا صورت شوف کوئ که په خپله درځي که خپله نه درځي بل چاته ووایئ دا سورة القدر وی راله 11 پیرې ووایه په دې اوبو راله وی شوف کا دغه اوبو باندې چې تاسو له هغې دا صورت شوف کړي بیا تاسو دا اوبه اوس کوئ. نو چې هر ورځ تاسو په ورځ کې 2 ټایمه دا عمل کوئ که نه سهار او ماښام او دغه اوبه بیا تاسو څښئ نو انشاءالله په ورځو کې دنه به ستاسو د معدې هر قسمه بیماري مکمل ختمه شي. ښه دلته یو وړوکی شان وضاحت کومه بعضې ملګري بیا وایي که نه چې زموږ په کور کې د معدې ډېر بیماران دي د معدې ډېر مریضان دي او که یو جام اوبه مونږ دم کو که نه نو دغې اوبو نه بیا ټول کور والا څکلی شو که نه چې ټول کور والا د معدې بیماران دي که نه هر یو له به خپل دم شو کوو نو نه بس چې یو اوبه تاسو دم کې که نه یو بالټي وي یا یو جام وي یا یو کولر وي چې هر څونه چې دا تاسو دم کې که نه د معدې چې څونه بیماران دي هغه یې ټول څکلی شي. صحیح شوه که نه نو بس په یو دم باندې ټولو ته به انشاءالله د الله تعالی په فضل او کرم سره شفا به میلاویږي. بس دغه طریقه تاسو کوئ زما عزتمندو که ستاسو د معدې بیماري وي دا دم تاسو شروع کوئ په خپلې شروع کوئ بل چاته وایي چې هر چاله د قرآن پاک سبق ورځي هغې ته بیا وایي چې دا سورة القدر راله 11 پیرې وایه په دې اوبو باندې شوف کوه دغه اوبه بیا تاسو څکئ. تاسو ګورئ په یو هفته کې دنه چې ستاسو څونه ګزاره کیږي ما ته به بیا تاسو انشاءالله دعاګانې کوئ. صحیح شوه جي. نو امید دی چې انشاءالله په دې دم باندې تاسو پوه شوي یئ که بیا هم پکې تاسو ته څه خبرې څه تپوس یو ځای کې پوه شوي نه یې نو کمنټ کولی شئ زه به انشاءالله بیا هم کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم تاسو پې پوه کړم خو په دې باندې په خپل هم عمل وکړئ دا دم په خپل هم زده کړئ. زما عزتمندو نن سبا د معدې بیماران ډېر زیات دي نو تاسو ټولو ته گزارش دی چې دا ویډیو تاسو ډېره شیر کړئ چې د معدې هر بیمار ته دا ورسیږي هغې دا دم زده کړي نو هغې به تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت موږ خوشحاله آباد ساته. دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو. الله په امان.